کابل کې یو ځوان ځان غرغره کړی. سلام وخت په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د کابل ښار د 14مې عملیاتي حوزې په مربوطاتو کې یو ځوان ځان غرغره کړی دی. ویل کېږي دغه کس حبیب الله نومیږي او د زابل ولایت اوسیدونکی دی. د نوموړي جسد عدلي طب ته لیږل شوی خو تر اوسه د هغه د مړینې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقدیر قلاتوال پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا ځوان حبیب الله نومیده چې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه آتش کلي اوسیدونکی و چې دلته یې د حلالې ډوډۍ پیدا کولو په موخه د غمیو کار کاوه. نوموړی زیاتوي چې د عدلي طب تر معایناتو وروسته به د دغه کس جسد زابل ته انتقال شي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاد فردوس فرامرز هم تاییدوي چې یاد کس د 14مې امنیتي حوزې اړوند په قلعه واحد سیمه کې خپل ځان غرغره کړی دی. نوموړی تر دې ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو زیاتوي چې پولیس په دې هکله پلټنې کوي. تر بلې ویډیو به په یو بخونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا